سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت جامو کې به وئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې غواړم ملګرو تاسو ته یو ټلګرامي بروکر معرفي کړم چې هم په دې کې ټریډینګ کیږي او هم تاسو کولی شئ بغیر له ټریډینګ فري تنه ټون کوین ترلاسه او وډرا کړئ. سره د وډرا ثبوت او مکمله د ټریډ طریقې هم تاسو ته د ویډیو کې ښیم. همداشان د دې ټریډ د نورو ټریډونو سره فرق کوي او تاسو کولی شئ په دې کې په یو دقیقه کې هم خپل پیسې لاس برابره کړئ. یعنی $1 څخه په یو دقیقه کې هم تاسو $10 جوړولی شئ. مکمل کار طریقې ویډیو کې را سره وګورئ. راځو زه ویډیو ته که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي لایک کړئ. لومړی ملګرو دغه ډول د بروکر لینک ته ما تاسو ته لومړی کومنټ او ډسکرپشن دواړو کې ښیم. همداشان ټلګرام چینل کې په دې چې مو کلیک کړئ ټلګرام ته راولي. لومړی به باټ سټارټ کوي، بیا به شروع کوي د نورو باټونو غوندې ده. اوس د دې صفحې ته ځو، دلته به اکاونټ جوړوو. همداشان اکاونټ چې جوړ کړو موږ ته $1 فري هم راکوي چې بیا درته وایم هغه $1 فري باندې موږ څه وکړو. په تمه کېږو د دې صفحه موږ ته واضح کړي او دلته زموږ اکاونټ په دې کې مکمل جوړیږي. اوس ښه نو ملګرو صفحه مکمل راوازه شوه. څنګه چې صفحه راوازه شي دا ډول یو میسج تاسو ته راځي. تاسو ته وایي زموږ چینل جوین کړئ، تاسو ته $1 فري درکوو. په دغه $1 بیا تاسو کولی شئ دې کې ټریډینګ وکوئ او پریکټس یې وکوئ او ځان د دې د ټریډ په طریقه پوه کړئ. راځه ما چینل ته جوین کېږو. جوین چینل مو ووهه، دا چینل ته جوین شو. بیرته راځو چک وهو. اوس دا $1 موږ ته راکوي. دغه راکړل شو. دلته ګورئ بیلنس ته موږ ته جمع شو دا $1. صحیح ده ملګرو. او نور کار طریقه راځه ما څنګه چې تاسو لومړی اکاونټ جوړ کړئ دلته تاسو ته یو وډرا فري همدغه ثانیه تاسو ته فري وډرا درکوي. دا ګورئ ما ته وایي چې وډرا وکړو 1 سنټ درکوي، ډېر نه درکوي ځکه لومړی سر ده ډایرکټ رجسټریشن ده. نو دا 1 سنټ هم همدا اوس تاسو ډایرکټ اوس ترنه وډرا کولی شئ. زه راځم دا هم تاسو ته وډرا کوم. لومړی به دلته په کنیکټ ټو ټلګرام وایلیټ کلیک کړو، خپل ټون کیپر به کنیکټ کړو او دا 1 سنټ به ترنه همدغه ځای کې وډرا کوو. دا بالکل ټولو ته فري ورکوي. یعنې څنګه چې اکاونټ جوړ کړئ 1 سنټ ټون کوین تاسو ته فري درکوي، کولی شئ مستقیم یې وډرا کړئ. په تمه کېږم ټون کیپر مې کنیکټ کوم ملګرو. ټون کیپر ته راغلم ملګرو. کنیکټ وایلیټ وهم دغه ده، دا مې کنیکټ کړو. کنیکټ چې مې کړو اوس موږ بیرته بوځي ټلګرام ته، همدغه بروکر ته. دغه ته راغلو کنیکټ شو. دلته اوس دا وډرا آپشن وهو. دغه د زموږ وډرا سبمټ شو. ګورئ 1 سنټ یې موږ نه کټ کړو او دا موږ ته اوس په 100 دقیقو کې رسیږي. ښه نو دغه د اکاونټ جوړولو طریقه. اوس راځم دې کې د کار کول د ټریډینګ او همداشان د وډرا کول. وډرا به هم زه درته کوم، لایف وډرا په ثبوت یې رسوم. زه نور ځم خپل ریل او اصلي اکاونټ ته ملګرو. ښه نو ملګرو زه باقي خپل اصلي اکاونټ ته راغلم. دلته ما سره $3 دی او د اکاونټ نه مې 3-4 ځلې پیسې هم ښکلي چې بیا به هم تاسو ته لایف وډرا ثبوت کوم. اوس ملګرو راځو دې ته چې دې کې به موږ پیسې په کوم ډول ګټو. دې کې ملګرو موږ په 2 لارو پیسو ګټې شو. یو د ملګرو په دعوت کولو د هر کس په سر 1.5 سنټه موږ ته راکوي. دوم موږ کولی شو دې کې ټریډ وکړو او د ټریډ په بدل کې موږ پیسې وګټو. لومړی راځم تاسو ته په دې کې د ټریډ کولو طریقه ښیم. د ټریډ لپاره به ملګرو کوم $1 چې موږ ته راکوي تاسو په هغه باندې لومړی پریکټس وکوئ او د دې د ټریډ په کولو ځان پوه کړئ. د ټریډ لپاره دلته به ملګرو دا ګورئ بیډ اینډ ایرن په دې باندې به کلیک کوئ یا هم په پلی باندې که غواړئ کلیک کوئ. په هر یو زه په دې دوم کلیک کوم. دلته به اوس موږ ته د دې د ټریډ صفحه راوازه شي او د دغه په ټریډ به هم زه تاسو مکمل پوه کړم. په تمه کېږم ملګرو د ټریډ صفحه یې راوازه شي. ښه نو ملګرو دا د دې د ټریډ صفحه ده. دلته دا ډول ټریډ کېږي ملګرو چې دغه طیاره ګورئ دا پرواز کوي او همداسې مخې ته ځي. په دې کې ملګرو اوس ګورئ دا بند شو، په 1.9% ګټه کې بند شو. موږ به دلته څه کوو، راځو یو مقدار پیسې به راځو په دې ټریډ به لګوو. کله چې دا ټریډ شروع شي دا فیصدي پورته ځي او دا چې کله مثلا 2x کېږي زموږ پیسې 2 برابره کېږي، که 3x کېږي زموږ پیسې 3 برابره کېږي، که 10x کېږي زموږ پیسې 10 برابره کېږي. نو دلته ګټه ډېره لویه ده. مثلا دا اوس وګورئ 100x ته لاړ، 4x ته، 5x ته. که چېرته تاسو $1 په دې اوس لګولی وئ تاسو $1 تقریبا اوس 7x 8x ته لاړه، یعنې $8 کېدل. څنګه چې مې درته ویل په ټریډ کې تاسو کولی شئ په 1 دقیقه کې هم خپلې پیسې 10 برابره کړئ. اوس راځو دې ته چې د دې ټریډ به څنګه کوو. موږ ته خو درته مې وویل چې $1 فري راکوي، په همغه $1 اوس پریکټس کوو. دلته ګورئ 2 آپشنه لري ملګرو. دلته لومړی د پیسو اندازه ده، په څونه پیسو غواړئ ټریډ وکوئ. زه مثلا غواړم په 10 سنټو ټریډ وکړم. 10 سنټه مې دلته تیار انتخاب کړي. دلته به په دې بیټ کلیک کوو. دا چې مو ووهه اوس موږ ټریډ کې جوین شو. اوس ټریډ مخې ته ځي. ګورئ موږ پیسې هم ډېرېږي. زه اوس بندوم. مثلا ګورئ 14 سنټه یې راکړو. په 10 سنټو مې ووهه او 14 سنټه یې راته راکړو. نو دلته کله چې دا ضریب پورته ځي تاسو کولی شئ بیرته بیټ ووهئ او خپل ټریډ چې مو په کوم ځای کې زړه وي بند کړي. زه اوس د دوم ځل لپاره راځم. مثلا په $1 زه غواړم ټریډ وکړم. دلته ورته $1 لیکم. صحیح $1 لیکم، بیټ وهم.
دا بیټس مې ووهه. اوس دا شروع کېږي ټریډ شروع سو. ګورئ دا ځل په 1 برابر کې بند شو، نو زما دا $1 بالکل لاړ ختم شو. صحیح ده ملګرو، دې ته مو هم پام وي کله د دې ټریډ په 1x کې بندېږي. تاسو مخکې له دې چې دا ټریډ خپله بند شي بیا تاسو خپله معامله په خپله بنده کوئ، مخکې له دې چې دا خپله اټومیټیک بند شي. صحیح ده ملګرو. اوس راو دلته یو بله برخه ده په نوم د R2 زه وهمه. R2 برخه کې موږ کولی شو چې زموږ ټریډ اټومیټیک بند کړو ملګرو، یعنې بغیر له دې چې موږ کلیک وکړو ټریډ موږ ته اټومیټیک بند شي. مثالا زه راځم دغه ګورئ R2 کش اوټ په دې کلیک کوم، غواړم څونه ګټه وکړم. مثالا زه غواړم ما پیسې 1.0 برابر شي. صحیح 1.0 وهم بیټ وهم، دغه د اوس ټریډ شروع کېږي. ما ته به په هر $1 60 سنټه ګټه راکوي. ګورئ په $1 مې ووهه 60 سنټه یې راکړ. نور ټریډ مې اټومیټیک بند کړ. دا نور روان ده، نور سره زه کار نه لرم، خو ما صرف 60 سنټه ګټه واخیسته او له دې ټریډه بیرون شوم. کولی شم بیا هم ټریډ ولګوم، بیا هم ولګوم، نو دا زما خپله خوښه ده. د ټریډو دا طریقه وه ملګرو. صحیح مکمل په سیستم خو پوه شئ. راځم مثالا یو بل ټریډ وهم، دغه د بیا مې په $1 مې ووهه او غواړم چې $1.60 کې ماته اټومیټیک بند شي. دغه د بیا په $1.60 بند شو، بیا مې 60 سنټه ګټه وکړه. دلته R2 کې چې تاسو څونه لیکئ، مثالا غواړئ 2 برابر ولیکئ، 2 مو که ولیکلې تاسو پیسې 2 برابره کېږي. که 3 مې ولیکه 3 برابرو کې اټومیټیک تاسو ته ټریډ بندېږي. نو ټریډ دا طریقه وه. نو دغه د ټریډ و ملګرو. زه د ټریډ له صفحې نه وځم، ټریډ باندې خو مې مکمل تاسو پوه کړلی. او بله مهمه خبر، کوم $1 چې موږ ته دلته فری راکوي په هغسې موږ ملګرو څومره پیسې وګټو هغه موږ نشو وډرا کوی. صحیح هغه د پریکټس یا تمرین لپاره ده. موږ به دې ته خپله ډیپازټ کوو او د موږ په خپلو پیسو چې مو بیا څومره وګټلې هغه موږ وډرا کوی شو. چې البته بیا هم وایم زه چاته د سرمایه ګزارۍ توصیه په هیڅ پلیټفارم هیڅ بروکر په هیڅ څه کې نه لرم. غواړم چې تاسو فری لار څه ګټه وکوئ. نو مخکې له دې چې دې ته ډیپازټ وکوئ او په دې کې ټریډ وکوئ، ځان هم مکمل پوه کوئ او اول په دا فری $1 ټریډونه ولګوئ، مکمل په سیستم ځان پوه کوئ، بیا راشئ خپله پیسه مو پکې بنده کوئ. صحیح ده چې نشي تاسو تاواني شئ. نو موږ غواړو فری تاسو ګټه وکوئ. ښه نو دا و ملګرو د ټریډ په سیستم مې پوه کړئ. دوهم ډول ګټه موږ کولی شو د ریفرل له لارې د بروکر کې ترلاسه کړو. پورته په انویټیشن کلیک کوو، دلته زموږ د انوایټ لینک او زموږ انوایټ شوي کسان مثالا ګورئ ما سره 115 انوایټ کسان دي. په هر انوایټ 10 سنټه ورکوي ملګرو. ګورئ هر انوایټ 10 سنټه. او کله چې دغه کسان زموږ له لینک راځي دلته ګورئ دا فیصدي ده. دا فیصدي چې 100 ته رسیږي موږ ته $1 راکوي. پورته ورته لیکلي هم دي دا ګورئ انوایټ فرند او $1 به موږ ته راکوي. نو د ما فعلا 40% ته تللی، دا چې 100% شي بیا به زه $1 وډرا کوم. یعنې د ریفرل په ذریعه هم تاسو له دې فری ګټه اخیستلی شئ. نو دغه مکمل سیستم و د ټریډ او د ریفرل. اوس راځم مکمل نورې برخې تاسو ته ښیم. لومړی خو د پلی برخه ده، څنګه چې مې ویل په همدې برخه چې موږ کلیک کوو موږ ته څه کېږي ټریډ فعالېږي. دلته ګورئ دی په خپله هم وایي چې مثالا که تاسو غواړئ چې دا ټریډ وکوئ تاسو باید $2 بروکر کې واچوئ، یعنې په خپلو پیسو باید ټریډ وکوئ چې پیسې مو خپلې نه وي او دغه $1 باندې چې څومره وګټئ دا تاسو نشئ وډرا کوئ. صحیح ده دا مې مخکې هم وویل. ښه نو دې برخې څخه هم وځم، پلی برخې نه دې نه وځمه. لاندې خو د بیټس اینډ ایرن برخه چې مې درته وویلې چې تاسو کولی شئ هلته ټریډ وکړئ. انوایټ برخه د ملګرو. انوایټ کې دلته چا څوک کلیک کوي لینک مو درکوي، لینک مو یو ځای کې دلته مثالا راشئ دلته پیسټ کړئ، دا تاسو لینک د ملګرو سره مو شیر کړئ. په هر ریفرل مو 10 سنټه درکوي تاسو ته. دلته هم ستاسو پیسې ښیي او دلته د ډیپازټ آپشن ده. ډیپازټ یعنې دې بروکر ته ملګرو د پیسو لیږل. پیسو لیږلو لپاره هم تاسو کولی شئ USDT TRC شل BP شل او BTC OMNI شبکه باندې دې ته پیسه ولیږئ. نو که څوک غواړي چې دې ته مثالا پیسه ولیږي د ټریډ لپاره دلته تاسو کولی شئ USDT بیټکوین لایټکوین او ایتریوم دې ته ولیږئ. مثالا ما په USDT کلیک کړ، دلته موږ ته ادرس راکوي دا ګورئ کاپي ادرس به ووهو او که څوک غواړي دې کې ټریډینګ وکړي او دې ته ډیپازټ وکړي پیسې له دې ځای لیږی شي. مینیمم ډیپازټ یې هم $4.10 ده. نو دا تر دې و ملګرو دغلته هم کسټمر سپورټ نښه ده، که تاسو ته کوم مشکل پیدا کېږي یا بل څه کولی شئ لایف چټ د سپورټ سره وکوئ. نو دا له دې برخې او د ډیپازټ برخې څخه دې څخه هم زموږ څنګ کې یو د وډرا برخه ده. وډرا برخه کې ملګرو موږ کولی شو وډرا وکړو له دې څخه. دلته 2 ډوله وډرا لري، یو TG والټ ده یعنې ټلیګرام ته ټون کوین وډرا او یو کرپټو والټ ادرس ده. ټلیګرام ته خو ملګرو ما څنګه ویل دا کمیشن چې د ریفرل راکوي دا موږ مستقیم ټلیګرام و یا هغه ټون کیپر والټ ته لیږلی شو چې دا به هم ویډیو په آخر کې درته وډرا کوم. یو څنګ کې د کرپټو وډرا ده چې له دې ځای څخه موږ کولی شو باینانس او نورو صرافیو ته مستقیمه وډرا وکړو. مینیمم وډرا هم له دې بروکر $15 ده باینانس او نورو صرافیو ته، او ټلیګرام والټ ته بیا $1 ده. صحیح ده دې ته مو هم پام وي. نو که څوک اوس باینانس ته وډرا کوي خپل USDT TRC شل ادرس دې راواخلي په دغه خانه کې دې پیسټ کړي او دلته د $15 ولیکي او د دې وډرا ترسره کېږي. دغلته هم د وډرا هسټوري یعنې ښیي چې زه کلیک کومه ګورئ
ما $1 یو ځل وډرا کړ، بیا $1 بیا 10 سنټه بیا 11 سنټه، نو دغه ډول ما وډراګانې کړي چې ویډیو اخر کې بیا هم تاسو ته زه وډرا کوم. نو د وډرا برخه انویټیشن خو مې درته ویل چې ملګري انویټ کېږي. دلته یو د سیټینګ برخه لري چې دې کې ژبه ده خاص، نور څه نشته، د انګلیش، د هندي، د اندونیزیا ژبه ده او دغه ژبې لري. نو دا ملګرو بروکر کې د ټریډ کولو د کار کولو مکمله طریقه ما تاسو ته وښوده. هیله ده چې پوه شوي به یې. اوس راځو وډرا ته. راځم اوس تاسو ته زه لایف وډرا کوم $1. د وډرا لپاره به هم د وډرا په برخه کلیک کوو. لومړی ملګرو که تاسو چېرته وایلیټ نه یې وصل کړی، دغلته تاسو ته وایلیټ کنیکشن آپشن درکوي. د ما خو وصل ده ګورئ. نو اوس زه راځم تاسو ته د خپل بل اکاونټ څخه وډرا کوم چې ما سره پکې وډرا پوره ده. ښه نو ملګرو زه خپل بل اکاونټ ته راغلم. څنګه چې وینئ $1 وډرا ما سره پوره ده، وډرا آپشن مې فعال ده. راځم دلته په وډرا مې کلیک کړه، دا ګورئ وډرا مې سبمیټ شوله. اوس که راشم هسټوري یا تاریخچه باندې کلیک کړم او ګورئ تاسو ما نه $1 هم د اکاونټ کې کټ شو. په هسټوري یا تاریخچه مې ورته کلیک کړل، دلته ګورئ د ما پیمنټ ویټینګ کې ده، یعنی انتظار په حالت کې ده. ګورئ دلته ویټینګ فور پیمنټ $1 مې وډرا کړی ده. دا تقریبا 10 دقیقو کې ملګرو ټونکې پرته رسیږي او لاندې تاسو نور کتلی شئ د ما نور وډراوې کمپلیټ شوي رسیدلي. نو دا پیمنټ د ما ویټینګ کې ده ملګرو. زه یو ریفرش هم ورکوم او څنګه چې مې ویل دا 15 تر 10 دقیقو ټایم نیسي تاسو ته رسي. نو ملګرو زه لږ ویډیو سکیپ کوم چې وډرا ما ته راغله. زه تاسو ته وډرا ثبوت ټونکې پر کې ښیم. ښه نو ملګرو 10 دقیقې شاوخوا وتې ما ویډیو سکیپ کړه. څنګه چې وینئ $1 ما ته بالکل راورسېده. دلته تاسو کتلی شئ زما ټونکې پر کې $1 ده او که زه هسټوري ته راشم دلته هم تاسو کتلی شئ ما د 0.13 ټونکوین معادل د $1 د څه لخوا راغلي. دلته تاسو هسټوري هم کتلی شئ. دلته یې پخپله لیکلي TG اواتار ریوارډ لخوا، یعنې همدغه TG اواتار بروکر لخوا ما ته دغه اوس راورسېده $1. او که زه راشم بروکر ته هلته به هم ما ته میسیج راغلی. نو دا ګورئ ملګرو زه بروکر ته راغلم. دلته ګورئ ما ته میسیج هم راغلی وډرا نوټیفیکیشن $1 وایي موږ سینډ کوي تا د ادرس ته او 15 دقیقو کې به تا ته رسیږي. نو بالکل څنګه چې مې درته ویلي دا یو بالکل حقیقي ټیلیګرامي بروکر ده چې تاسو کولی شئ هم په دې کې ټریډینګ وکوئ، پیسې وګټئ او هم خپل ملګري دعوت کړئ او مفته پیسې وګټئ. نو دغه مکمل طریقه وه او چاته مشکل و کمنټ کې لیکلی شئ، انشاءالله جواب تاسو ته درکول کېږي. نور زه تاسو ملګرو